عقیده زده کوي د قرآن. اوس وایي زما پیر صاحب پوهېږي او پلانې صاحب پوهېږي او پیر صاحب هلته په بل ملک کې ناست و مرید نه خبر شو چې زما مرید چپو راګیر کړی دی او پلانې. لکه دا دروغ مه وایه د الله باندې، دا څه دروغ وایه. دې امت ته قرآن بیان کوي، حدیث بیان کوي، صحیح عقیده ورته بیانه کوي. دا امت صحیح عقیدې ته محتاج دی. والله توحید لا نه دی پیژندلی. هغه علامه اقبال وی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. د فرصت او د وزګارېدو ټیم وایي کم ځای کې دی چې موږ چې بس موږ وزګار شو چې موږ ډېر کار وکړو دعوت هم وکړو. نه وایي کام ابھی باقی ہے، ډېر کار راته باقي پروت دی. وایي او نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. د توحید رڼا لا نه ده خوره شوې ده. خلک د الله په توحید لا نه دي پویا. دا کار لا پاتې دی چې خلک په شرک کې مبتلا دي. راشي وي د الله توحید دی خلکو ته بیان کړي. دا خلک خپل الله لا نه پیژني. چې تکلیف پې راشي نو باباګانو قبرونو توازونه او مزارونو توازونه کوي. او عالم الغیب بل څوک ګڼي یعقوب علیه السلام. د ټولو چې څومره بني اسرائیلو کې پیغمبران راغلي دا د بچي دي، د دا اولاده ده. ګوره د بني اسرائیلو د ټولو پیغمبرانو پلار دی خو په غیبو باندې نه پوهېږي او پیغمبر دی، د خپل وخت عظیم پیغمبر دی. دا ورته پته نشته چې زما زوی خو ښه په مصر کې مزو کې دی. ټیک ده چې یو وخت کې پې تکلیف راغی او په کوی کې و بیا په مصر کې په منډۍ کې خرڅ شو، بیا د وزیر اعظم په کور کې د هغې غلام و. بیا خو هغه مشکلاتو نه وتی دی او اخره کې هغه وزیر خزانه و په مصر کې د یوسف علیه السلام هغه خلکو باندې غلی تقسیمول ډېر په انصاف. او وروستو بیا وزیر اعظم شو د مصر زموږ په جدید اصطلاح کې. خو پلار ورپسې جاړي، پلار ته علم نشته یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیه السلام چا ته آواز کوي؟ یو رب ته آواز کوي. سورت یوسف راواخله، دا واقع پکې موجود ده. سوی ای زما ربا انما اشکو بثی وحزنی الی الله. زه خپل غم درد شکایت الله ته کوم. یا الله بل چاته زاری نه کوم، بل دربار له نظم. زما ربا زما نه زوی ورک شوی دی او په دې بچو کې راته ډېر ګران او خوږ و. دا مې امتحاني کله کله بچو کې ورته ډېر ګران وي، هغه سره به یو واقع راشي یا به کله وفات شي. دا سخت درد سړی دردوي. یا الله زما هغه محبوب بچی چې ما صرف ځان نه نشو جدا کولی دی، یو 2 منټو دپاره ارانه جدا شوی دی. او الله رب العالمین قرآن کې فرمایي سترګې تکې سپینې شوې د ډېرې ژړا نه، نظر یې چې کوم دی اخري حد ته ورسېدو ختمېدو ته، په بچي پسې ژاړي. او چاته خپل شکایت پیش کوي، چاته خپل تکلیف پیش کوي، چاته زاری کوي، یو رب العالمین ته زاری کوي. دا ټول قرآن د دې نه ډک دی. زه به تاسو ته کم کم پیغمبر احوال بیانوم. غرض دا دی زما محترم ورونو، رب العالمین ته زاری، دعاګانو اهتمام، دې سره د الله عذابونه دفع کېږي. ځکه الله دې آیت کې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی چې د لاچار او د مجبور انسان دعاګانې قبلوي او تکلیفونه ترې لرې کوي. تکلیفونه لرې کول ته څه وایي؟ زموږ خلک څه وایي؟ مشکل کشا. مشکل کشا معنی چې خلکو نه مشکلات لرې کوي. قوالین یې جوړې کړي که نه؟ د شرک قوالین یې مو اورېدلي که نه؟ علي رضی الله عنه توازونه کوي که نه؟ اے علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. او کله ورته مشکل کشا وایي علي مشکل کشا مدد. زما محترم ورونو دا والله د قرآن د دې آیتونو خلاف عقیده ده چې الله فرمایي مشکلات زه لرې کوم، تکلیفونه زه لرې کوم، ما ته به آواز کوئ. ویکشف السوء هغه الله دی چې خلکو نه تکلیفونه لرې کوي چې کله ورته بنده دعا کوي، زاری ورته کوي. او رب العالمین ته چې کوم دی د خپله خوله ورانه کړي. ویجعلکم خلفاء الارض هغه الله دی چې تاسو یو بل پسې آبادۍ په دې ځمکه کې. ګورئ تاسو موږ روزانه جنازه کوو، څه خلک مري، نور ماشومان پیدا کېږي. الله څه به ځي او څه به راځي رستو، څه به ځي او څه به راځي. دا دنیا زه دغه شان آبادوم یو بل بس. اخر چې کله زما حکم وشو بیا به ټول هر څه ختم کړم، قیامت چې قایمي. بیا الله فرمایي اإله مع الله. آیا په دې کارونو کې د الله سره بل شریک شته، بل اله شته چې دا کارونه وکړي چې دعاګانې د خلکو قبول کړي، مددونه د خلکو وکړي، تکلیفونه ترې لرې کړي؟ بل شته؟ الله وایي مطلب دا دی الله وایي بل نشته. او زموږ خلک وایي ولې نشته؟ او ډېر دي، زه به درته وښیم که نه جنډې پې ولاړې دي. الله وایي نشته او دی وایي شته. الله په چیلنج سره وایي بل نشته. تکلیفونه زه لرې کوم، مشکلات زه لرې کوم، زاری به ما ته کې، دعاګانې زه قبلوم.